السلام علیکم ورحمت الله. ګوره حالات ښکاري، تاسو خو وینئ دا د کابل لوګر، کابل پکتیا، کابل خوست لاره ده ښه، او دغه یو سړک دی، دا ښکاري که نه، دا به انشاءالله بل پرې چې راځو د هغه غره پورې دا ساحه به له خیره چې شي هم سړک وي. او ماشاءالله د وطن د آبادۍ د خبرونه چې سړی ګوري یا مثلا ویني هغه ساحې ته لاړ شي سړی روحاً تازه شي. موږ د کابل نه راتلو خو چې دی مو ولیدل نو زړه مې وشو چې راځه دې نه یو ویډیو ډکه کړه. دا دې په خاطر باندې هغه د موږ او تاسو ډېر داسې منفیګرا خلک هم لرو. دغه آبادۍ او دا کارونه د دې وطن کې په خدای قسم که په ټول عمر کې موږ به نورو ملکو کې لیدل که نه حیران به وو چې دا خلک څنګه داسې دي. نو اوس دغه ټقهر هم نه دی، دا ځینې وخت کې مازغو کې کار کوي په چا بد لګي، خو دلته دومره خوږ لګېږي چې هغه الفاظ دی نشته را سره چې زه تاسو سره اظهار کړم که نه. نو خدای پاک دې نورو هم همت ورکړي. ګوره 1 2 3 4 5 شپږ دلته لګیا دي اوه، او د دغه غره نه اخواته چې واوړي هغه هلته هم همدغسې لګیا دي کار کوي. نو خدای پاک دې ټول هغه مشرانو ته اجرونه په نصیب کړي چې زموږ دغه وطن کې یو خښته مخ دي د آبادۍ په خاطر باندې ږدي. دا به انشاءالله سړک د هغه نه شیوکیو نه همداسې دا سړک شروع دی له خیره د چهاراسیاب سره چې 2 سړکه د هغه سره به وصلیږي. او بله مهمه خبر دا ده چې دغه د شیوکیو او دغه طرف ته چې به تاسو راغلی که نه یو سړک به و، په دې یو سړک دوکاندارانو غرفو والا ته به چې د دې غره نه واوښتلې چې ته تر څو پورې هغه ته به رسېدلې لوګر ټانک ته که نه، نو فکر وکړه 3 ساعته 4 ساعته به ستا ضایع و، خو اوس 15 دقیقې لار ده. ځکه اخواته سړک تقریبا فکر وکړه چې یو سړک 4 سړک دی، هر سړک نه پوهېږم 8 متره 9 متره بر لري که نه، زیات دی. هر سړک نه پوهېږم 40 متره دی که څومره دی. نو څومره خوند کې چې 4 سړکه 40 متره داسې در رواني. نو انشاءالله کار به کېږي مخته. تاسو یې وګورئ دا سړک وینې له خیره دا د الحمدلله دلته دې خوا نه کار شروع دی. دا نږدې دا سړک چې له خیره بل پیره تاسو سره د راپور یا ویډیو زه شریکوم دا به له خیره هغه وخت کې قیر شروع وي. دا دې خوا نه هم شروع دی کار تاسو ته ښکاري، دې خوا نه هم شروع دی په دا غره کې. مخکې هم ځو درته ښیم دا یو سړک دی، بیا به مخکې وګورئ چې دا سړک څومره پراخه دی. دلته مې وینې دغه دی کار شروع دی. ښه دلته تاسو وینئ الحمدلله دا د دې ځای کې هم کار شروع دی په دې غره باندې. ښه تاسو ته ښکاري دا ګوره دلته هم دې ځای کې کار شروع دی له خیره ښکاري درته. له دې نه اخواته انشاءالله دغه غر دی دا چې خلاصي زیاتي ته د غره وهل هم څه اسانه نه دي. دا دی ګوره تاسو ته ښکاري سلو ځامې ده ځه دې خواته هم دا دی کار شروع دی. نو دا ټول سړک دی اوس ښه دې خواته دا سړک دی له خیره تا هغه ځای نه نیولی تر حق ساحې پورې دا به ټول زموږ له خیره سړک کېږي. ښه هغه ځای نه دا سړک شروع دی ګوره ورته. نو د دې ځای نه به انشاءالله د کابل ښار پورې دا سړک دغسې مسافه به وي او له خیره 2 موټروی دی، پلچکونه هم دي. او بله مهمه موضوع دا ده چې د چهاراسیاب ولسوالۍ مخکې وه، اوس دا لکه چې کابل ښار مربوط ناحیه کېږي، مطلب دا به د کابل ښار مربوط یو ساحه شي. ښه ولسوالۍ نه به دا د هلته کارونه روان دي تاسو وینئ. د پلچک دی دا اوس جوړېږي له خیره. دا پورته چې دا کوم دغه در ښکاري دغه سر تر دغه ځای پورې به دا غر وهل کېږي له خیره. ښه نو ګوره لګیا دي. نو فکر وکړه دا اوس موږ بنثار او قلاچې دا ساحې ته راننوتلو که نه، دلته هم دا د کارونه روان دي. دا قیر یې اوس اچولی دی. نو دا خو مخکې فکر وکړه چې دغه یو سړک و هغه طرف ته او هغه هم ټول دغه سړک دا چې په کوم روان یو
او دا ټول غرفې و دوکانونه نو نر به څوک چې غرفې والا د چا تیزه خبر کړی وی ټول بدماشان. نو دا زموږ د افغانانو یو خاصیت دی چې هر یو مني که نه الله دې داسې وخت راولي چې هر سړی وایي چې زه من نه یم زه پاو یم نو دا وګوره څومره خوند کوي که نه دا سړکونه اوس دا چې له خیره دغه ګلدانیانې جوړ شي هغه سړک فعال شي دا خطونه واچول شي ترافیکي علایم له خیره ولګول شي نو دا که تاسو لیدلی بنیثار او قلاچه کې دا هغه ساحې وې چې ټول سړک زموږ 6 متره و او 6 متره کې به نو د دنیا رش جوړ او خلک اوس وګورئ نو هغه ځای نه نیولې دا سړک سو اخوا ته بل فرعي سړک بیا منځ کې دویم بیا هغه بل فرعي تاسو ته یو بل سړک ښیم چې هغه د پلچرخي نه کم یو راوتی هغه هم درته ښیم ښه هغه هم درته ښیم او دا مخامخ غر چې تاسو ښکاري چپ لاس طرف ته دا غر تاسو ته خو به معلوم و چې دا بیخي دا چې موږ په کوم سړک روان وو د دې سړک دغه ښي لاس طرف ته تنه هغه فرعي سړک و دا غر تر دقه ځای و ښه اوس هغه غر نو وینې چې ملا صاحبانو له خیره مکمل دی ځای نه لرې که او دا آبادۍ یوازې زه تاسو ته دا کامره کې دا ویډیو کوم دا ویډیو کول ډېر اسانه دی او تاسو ته دا اورېدل یا لیدل دا به هم ډېر اسانه وي خو دغه فکر وکړه چې هر لیشت کې هغه افغانۍ خو پرېږده چې هغه امریکایي ډالر موږ وایو که نه دا ټول په هغه ډالر دغسې هوار کړی دی هوار کړي یو دی پرې جوړ کړی دی که نه دا ګوره دا سړک دی دا سړک به انشاءالله دا ګوره زه هغه ځای نه خواته قیر لا پاتې دی قیر شوی هم دی هوار شوی دا ودرېږه ګوره دا دقسې 40 متره سړک دی خواته او دا به له خیره د دې ځای نه تر پولي چرخي پورې دا موږ سره وصلی بیا به چې کم خل دلته کار لري دې ځای نه پولي چرخي جلال آباد ته ځي بیخي به په دې لین راځي نه او ډایرکټ به هغسې ځي ښه دا نو هغه سړک دی دلته هم دا د ګلدانونو باندې له خیره عملاً کار شروع دی دا پاس چې تاسو وینئ پاس دغه پاس غرو تر دې ځایه ښه تر دغه بیخه پورې غرو او مخکې سړک دغه و هغه دا سکواټر چې ولاړ دی که نه دا سړک تر دې ځایه غرو حاجي صاحب که نه دا اوس دغه دی هغسې موټر روان دي الحمدلله نو خبر داسې ده چې موږ افغانان مشکل دا دی چې موږ ناشکره قوم یو ښه هر کله چې شکرګزاره شو نو په دې پوه شه چې موږ جوړ شولو نو الله دې دغه ماده موږ کې پیدا کړي ښه ته به ښه وایو بد ته به بد وایو نیمګړتیاوې نواقص په هر چا کې شته نو دعا به دا کوو چې الله تعالی هغه اصلاح کړي او څوک هم چې دی وطن سره خیانت کوي دعا به دا کوو چې الله دې هدایت ورته وکړي که هدایت وړ نه وي رب دې داسې وشرموي چې بیا خپل شرم راټول کړی نه شي صحیح ده نو هر څوک هم چې دی وطن ته د یو خختم د یو آبادۍ په نیت باندې ږدي الله دې عمر کې ورته برکت واچوي او خدای نور همت ورکړي چې خدمت وکړي دا وګوره دا سړکونه ګلدان ته له خیره جوړ دي دا نو کومه ساحه ده حاجي صاحب دا اوس تقریبا قلاچه د بنیثار نه راتېر شلو صحیح ده نو وګورئ یو موټر هم ښکاري نه ټول روان دي که نه لاره خلاصه ده الحمدلله نو خوند کوي چې د وطن آباد وي وطن مو جوړ وي وطن مو سیالانو سره سیال وي خارجي میلمانه راشي کابل وګوري پخوانی کابل وګوري اوس وګوري حق حیران پاتې کېږي ټولو دنیا یو طرف ته ټولو دنیا پابندیانې وګوره خپلې پیسې مو بند دي نو بیا هم الحمدلله دونه آبادي او دونه کارونه دا څه وړه خبره نه ده کاش کې واګې دا وی او پیسې د پخوانی وی که نه پخوانی د 20 کالو پیسې وی او په راس کې دغسې خلک وی لکه ملا وروره خوند نو بیا به تا دا وطن لیدلی و نو دا زما خبرې که لږ زره ترخی دی هغه په دې وجه چې زه حقیقت وایم که په چا ترخی لګېږي لږ دې نور هم ترخی شي ورته که په چا خوږې لګېږي خدای دې ډبلې خوږې کړي نو دا وطن دی زموږ صحیح ده ډېر ورونو به تر دې ځای نه و لیدلی دا د لوګر طرف نه چې راځي نو دا دی اوس قلاچې ته راغلو خوست اډه چې پخوا وه لرګي خو اوس هم ګوره دا به مخکې د سړک پوز کې پراته اوس هغه دی خرۍ ولاړ دي دی ژمي ته ساتلي ګوره لرګیو کې هغه هم کړی دروازې هم کړي دي نو مخکې ځو له خیره دا اوس راورسېدو له خیره کوم ځای ته نجات څلی چې ورته وایي هغه ځای او دلته به له خیره دا پردې چې دي دلته به له خیره وایي پولې ښه ګوره موږ یې داسې ښي لاس طرف ته فرعي سړک باندې ځو هغه بل هغې خوا نه هغه بل سړک باندې راځي له خیره دا پردې تاوې شوې او هغه
هغه چې ښکاري تاسو ته نجات سلی هغلته و او نور په مخ هم ښه وه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. اکثره تاسو ته معلومات وي چې په غربي هیوادونو کې یا خصوصا په اروپا او امریکا یا په استرالیا کې ژوند کوي څوک د هغې اولادونه محلي مکتبو یا ښوونځي ته ځي. ولې مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. اکثره ورونه او خویندې دا پیغام راستوي چې زموږ اولادونه شاید آینده کې زموږ د عقیدې یا مثلا زموږ د کلتور او د عنعناتو څخه لرې پاتې سي. نو همدغه مشکلات په نظر کې نیولو سره قرآن کور آنلاین اکاډمي لله الحمد داسې کاریکولم داسې درسي مواد تنظیم کړي دي چې د اروپایي مکتبو یا ښوونځیو یا انسټیټیوټونو سره انډول دي. هغه اسلامي مواد درته ښیم چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد کاریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ. د هغې نه وروسته بیا موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. نه خدای مکړه چې د قیامت په ورځ هم ملامت اوسو او خدای مکړه چې په دنیا کې هم بیا دا افسوس کوو چې کاش اولادونه مو داسې روزل شوي نه وی. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله